مشخصتوب ښایي داسې انسان ونه پیژنئ چې ونه غواړي په ژوند کې بریالی شي او ډیر پرمختګ وکړي، بلکې ټول انسانان غواړي چې په راتلونکي کې پرمختګ وکړي او بریا ته ورسیږي. خو د بریالیتوب یا نورو ورته کلماتو تعریف او پیژندګلوي د هر کس په ژوند کې یو شان نه ده. د سمارټ په طریقې سره د موخې په ټاکلو کې لومړی باید په بشپړه توګه مشخصه او روښانه موخه وټاکئ. په شفاف ډول باید پوه شئ چې څه غواړئ او خپلې غوښتنې د یو سپین کاغذ مخ ته ولېږدوئ. که چیرې پوه نه شئ چې څه غواړئ نو څه ډول کولی شئ چې هغو ته پلان او پروګرام جوړ کړئ. موخه باید په بشپړه توګه مشخصه او روښانه وي. لاندې دریو موخو ته پام وکړئ او ووایاست چې کوم یوه ډیره مشخصه او روښانه ده. غواړم چې ډیر سفر وکړم. غواړم چې د کبانو د غوښې د پلورلو لپاره یو ځانګړی رستورانت په کابل ښار کې جوړ کړم. ستاسو په نظر له یادو موخو څخه کوم یوه ته په اسانۍ سره رسیدلی شو؟ په پوره ډاډ سره چې وروستۍ موخه په واضح ډول زموږ غوښتنه روښانه کوي او په دقیق ډول مشخصوي چې زموږ د کار پایله باید څه وي. پر همدې حساس ذهن هم کولی شي چې په راحت سره پر یاده موخه باندې تمرکز وکړي. خو لومړۍ او دویمه موخه ډېرې مبهمې او عمومي دي. نو لومړنۍ ځانګړنه چې د سمارټ په طریقې سره موخه ټاکلې موږ ته په ګوته کوي دا ده چې موخه باید واضح، مشخصه او دقیقه وي. یعنې تاسو باید په واضح ډول پوه شئ چې څه غواړئ. د دقیق کلمې ته پام وکړئ ځکه ستاسو موخه باید ډیره دقیقه او له جزئیاتو سره بیان شي. د دغه کار لپاره بسنه کوي تر څو لاندې څو ساده پوښتنې له ځانه وکړئ. په دقیق ډول څه شي ته غواړم چې ورسیږم؟ دغه کار څه ډول او په کومې تګلارې سره ترسره کیږي؟ آیا دغه کار باید په کوم ځانګړي ځای کې ترسره کړم؟ څوک کولی شي چې مرسته راسره وکړي؟ کله چې موخه تر دې حده مشخصه وي ذهن مو لاره نه ورکوي او له جوال خلاصيږي چې په راحتۍ سره کولی شي ستاسو د موخې لپاره پلان او پروګرام جوړ کړي. که غواړئ چې د خپل راتلونکي میاشتې، شپږو راتلونکو میاشتو یا یو راتلونکي کال لپاره موخې وټاکئ، باید هغه په واضح او روښانه بڼه مطرح کړئ. دا بسنه نه کوي چې ووایاست غواړم په راتلونکي شپږو میاشتو کې پرمختګ وکړم. دغه پرمختګ مو په کومه برخه کې په پام کې نیولی دی؟ اړینه ده چې خپلې موخې تر دې حده شفافې او واضح ولیکئ چې پوه شئ په دقیق ډول څه شی له کومې اندازې او کیفیت سره غواړئ. د اندازهګیرۍ وړ موخه باید په داسې بڼه وي چې د اندازهګیرۍ او ډلبندۍ شونتیا ولري. د موخې په اندازه کولو سره په اسانۍ پوهیدای شئ چې د کار کومې برخې ته رسیدلی یاست یا دا چې موخه مو څو سلنه عملي شوې او لاسته راغلې ده. باید وکولی شئ اندازه یې وکړئ چې څومره د خپلې موخې پر لور پر مخ تللي یاست. موخې ته ستاسو د رسیدلو معیار باید د اندازهګیرۍ وړ وي تر څو پوه شئ چې هره ورځ او هره شیبه په څه وضعیت کې یاست او څومره خپلې موخې ته نږدې شوي یاست. د دې لپاره چې پوه شئ آیا د بریالیتوب په مسیر کې قرار لرئ او که نه څه کوئ. ځینې موخې اوږدمهالې دي او په راتلونکي کلونو کې پایلې ته رسیږي. یوه ځیرکانه موخه ټاکنه د اندازهګیرۍ وړ موخو پر بنسټ تشخیص کیدای شي. د اندازهګیرۍ وړ موخه په هره شیبه کې د موقعیت د سنجش امکان لري. اړینه ده چې د اندازهګیرۍ وړ موخې وټاکئ څو وکولی شئ چې خپل پرمختګ وڅارئ او انګیزه لرونکي پاتې شئ. د خپل پرمختګ ارزول در سره مرسته کوي څو متمرکزه پاتې شئ. د کار او وقفې مودې رعایت کړئ او موخې ته د نږدې کېدو هیجان مو حس کړی شئ. د اندازهګیرۍ وړ موخه باید دا ډول پوښتنې تر پام لاندې ولري: څومره اندازه، کوم شمیر، څه وخت باید متوجه شم چې ورته رسیدلی یم. د ترلاسه کېدو وړ د سمارټ په طریقې سره د موخو په ټاکلو کې یو مهمه موضوع شته، هغه دا چې هر خوب او خیال موخه نشي کېدی. مبهم ذهني موضوعات، ګډوډ او پیچلي افکار او خیالات یا هغه مواقع چې د پیښېدو لږ امکان او احتمال لري غوره موخې نه دي. موخه باید د لاسرسي وړ وي یا په ساده عبارت د بریالیتوب د ترلاسه کولو لپاره باید امکان منونکي موخې وټاکئ. له منطقي اړخیزینو موخو ته د رسیدو او ترلاسه کېدو احتمال شتون نه لري. پر دې اساس تر ټولو غوره پلان او پروګرام جوړونه او عام ځیرکانه موخه ټاکنه نشي کولی چې د هغوی لاسته راتلل او ممکنه کړي. آیا ستاسو موخه د لاسرسي او لاسته راتلو وړ ده؟ فکر کوئ چې خپلې موخې ته د رسیدو لپاره کافي پیسې، تخصص او وخت لرئ؟ که چیرې یوه لویه او له لاسرسي لرې موخه ولرئ، کولی شئ پر کوچنیو برخو باندې د یادې موخې په ویشلو سره خپل د بریالیتوب ضریب لوړ کړئ. اوږدمهاله موخې تل پر لنډمهالو هغو ویشل کیږي. پر دې اساس هرې کوچنۍ موخې ته له رسیدو وروسته کولی شو پاتې مسیر ته دوام ورکړو تر څو خپلې لویې او اصلي موخې ته ورسیږو. پام مو وي چې له لاسرسي لرې موخې په هر حال د لاسته راتلو او اجرا کېدو وړ دي. که چیرې ستاسو غوښتنه د پوره کېدو او لاسته راتلو وړتیا ونه لري، د ماتې خوړلو احتمال پیاوړی کیږي.
دا په دې معنا نه ده چې نشئ کولی لویې موخې یا هغه څه د ځان لپاره مشخص او وټاکئ چې د نورو په نظر ناشونې ښکاري. په پوره ډاډ سره کولی شئ چې لوړ پروازه واوسئ، خو لومړی باید په رښتینې توګه پوه شئ چې ستاسو دغه لوړ پرواز او غوښتنه کومه سرچینو ته اړتیا لري، کومې اسانتیاوې غواړئ او په ځان کې باید کومو وړتیاوو ته وده ورکړئ. د بیلګې په توګه مه وایاست چې غواړم په راتلونکي میاشت کې یو میلیاردر شم، او یا دا چې غواړم تر یوې راتلونکي اونۍ پورې خپل 20 کیلوګرامه وزن کم کړم، ځکه دغه کارونه د دغه زمانې محدودیت ته په پام کې نیول سره شونې نه ښکاري. دلته د هغه موخو په اړه خبرې کوو چې ډېرې لویې دي خو ناشونې نه دي، یعنې احتمالا تاسو اوس مهال د هغو د لاسته راوړلو وړتیا نه لرئ، خو له دې سره لیواله یاست څو په راتلونکي کې ورته ورسیږئ. له دغو موخو سره څه کوئ؟ دغه ډول موخې کولی شو پر کوچنیو هغه وویشو، ځکه کوچنیو موخې ته رسیدل راحت او اسانه دي. له هغه وروسته د خپل یوې کوچنۍ موخې لپاره پلان جوړ کړئ او هرې موخې ته چې رسیږئ خپل ځان ته جشن ونیسئ یا خپل ځان ته ډالۍ ورکړئ. بالاخره هره اوږده لاره له کوچنیو ګامونو تشکیلیږي. د دغه کار ښېګڼه دا ده چې کله هم خپلې هرې کوچنۍ موخې ته رسیږئ خپل پرمختګ حس کوي او د پرمختګ دغه حس انسان ته انګیزه ورکوي څو خپلې لارې ته دوام ورکړي. د مطلب د روښانتیا لپاره فرض کړئ چې ستاسو موخه د ټیکواندو په برخه کې د نړیوالې اتلولۍ ترلاسه کول دي. دغه موخه د هغه چا لپاره چې تازه د ټیکواندو رشتې په کلب کې نوملیکنه کړې ده ډېره لویه ده. کیدای شي چې د داسې یوې لویې موخې د ترلاسه کولو لپاره په خپل مخ کې د پرتې اوږدې لارې له امله خپله انګیزه له لاسه ورکړي. نو غوره ده چې خپله دغه لویه موخه پر کوچنیو موخو وویشئ تر څو ورته رسیدل اسانه او راحته شي. د بیلګې په توګه د ټیکواندو په برخه کې د نړیوالې اتلولۍ د ترلاسه کولو موخه په لاندې توګه ډلبندي او پر برخو وویشئ. لومړی موخه د ټیکواندو په یو کلب کې نوملیکنه او له یاد رشتې سره اړوند د ټولو تمرینونو پای ته رسول. دویمه موخه د کلب دننه سیالیو کې د اتلولۍ د مقام ترلاسه کول. دریمه موخه د اړوندو ولایتونو په سطحه د اتلولۍ د مقام ترلاسه کول. څلورمه موخه د هیواد په سطحه د اتلولۍ مقام ترلاسه کول. پنځمه برخه د نړۍ په سطحه د اتلولۍ د مقام ترلاسه کول. ټولې کوچنۍ موخې د لویې موخې د لاسته راوړلو پر مسیر قرار لري او تاسو پایلو ته لا ډېر نږدې کوي. ستاسو موخې باید رښتینې او د لاسرسۍ وړ وي. هغه موخې چې ستاسو له وړتیاو او امکاناتو سره تناسب نه لري د لاسرسي وړ نه دي. موخې مو باید ستاسو په لاس کې شته امکاناتو سره مطابقت او موافقت ولري تر څو وکولی شئ د ترلاسه کولو په برخه کې بریا ته ورسیږئ. رښتینې او تړاو لرونکي کومه موخه چې ټاکئ باید ستاسو له نورو موخو سره موافقت او تناسب ولري. همدارنګه پام وي چې دغه موخه او غوښتنه مو باید ستاسو له شخصیت، اړتیاو او روحیاتو سره مناسبه وي. د دغه موضوع د لا روښانتیا لپاره بسنه کوي تر څو پوه شئ چې ولې باید دغې موخې او غوښتنې ته ورسیږئ. له خپل ځان نه وپوښتئ آیا دغه موخه په رښتیا هم همغه څه دي چې تاسو یې غواړئ او اړتیا ورته لرئ. فکر وکړئ چې خپلې موخې ته رسیدلي یاست. هغه وخت ستاسو په شرایطو کې څه بدلون راځي؟ آیا دغه بدلون تاسو خوشحالوي یا یوازې دا چې نورو له تاسو غوښتي دي تر څو دغه موخې ته ورسیږئ، او یا دا چې نورو هم دغه کار ترسره کړی دی؟ نو پریکړه کوئ چې تاسو هم باید د خپل ځان لپاره داسې یوه موخه وټاکئ. ټولې دغه پوښتنې ستاسو لپاره خپلې موخې روښانوي. کله چې د دغه پوښتنو ځوابونه ورکړئ پوهیږئ چې موخه مو له شخصیت، روحیات او نورو موخو سره موافقت لري او که نه. خپل ځان ته داسې موخې وټاکئ چې لاسرسی ورته امکان ولري. دغه چاره موخو ته ستاسو د رسیدو او نه رسیدو په برخه کې د مهمو موضوعات او رازونو له ډلې څه ده. خپلې موخې مو داسې تنظیم کړئ چې هغو ته د رسیدو احتمال شتون ولري او له منطقي اړخه بریا او موخې ته رسیدل ستاسو لپاره شونې وي. یوه مناسبه موخه کولی شي لاندې پوښتنو ته د هو ځواب ورکړي. آیا موخه مو د هڅو کولو ارزښت لري؟ آیا وخت مناسب دی؟ آیا زما له نورو هڅو او اړتیاو سره جوړجاړی او موافقت لري؟ آیا زه دغې موخې ته د رسیدلو لپاره مناسب شخص یم؟ آیا موخه یې په اوسني اقتصادي وضعیت کې اجرا او لاسته راتلو وړ ده؟ له وخت سره تړلې. هرې ټاکلې موخې ته د رسیدو لپاره اړتیا لرو څو د هغې وخت بندۍ او زماني محدودیت ته هم پام وکړو. دا په دې معنا نه ده چې پوه شو موخه مو په څومره وخت کې د لاسته راتلو وړ ده. په دې
دې برخه کې د وخت مدیریت د موخو د لاسته راوړلو لپاره یو مهم عامل ګڼل کیږي. د زمان بندي او احتمالي یا تقربي جدول ولرئ تر څو وکولای شئ لنډمهاله موخو ته له رسېدو وروسته راتلونکو موخو ته د رسېدو لپاره خپل وخت محاسبه کړئ. د موخو پر برخو ویشل او په دې برخې د وخت ډلبندي د یاد موخو د لاسته راتلو شونتیا زیاتوي. له منطقي اړخه که چیرې مناسب وخت له لاسه وځي ګڼ شمېر نورې موخې د اجرا کېدو او لاسته راتلو قابلیت له لاسه ورکوي. کومه موخه چې له وخت سره تړلې یا وخت محدوده وي لاندې پوښتنه ته ځواب ورکوي. کله د راتلونکې یوې اونۍ په لړ کې کوم کارونه ترسره کولی شم؟ نن ورځ کوم کارونه ترسره کولی شم؟ ښایي پوښتنه درته پیدا شي چې د هر کار لپاره څومره وخت اړتیا ده. هغه وخت چې د خپل یو کار یا یوې موخې لپاره یې ټاکئ باید معقول او مناسب وي، نه دا چې د وخت له نظره ډیره پراخه پلان جوړونه وکړئ او نه دا چې وخت مو د کړنو په پرتله ژر پای ته ورسیږي او چای مو په نیمه کې پاتې شي. ډیر کله لیدل کېږي چې ډیری کسان د کال په پیل کې د خپل ځان لپاره موخې ټاکي او هغه د کاغذ پر مخ لیکي، خو له څه مودې وروسته خپلې دغه موخې له یاده باسي او د کال تر پایه بیا هیڅ مراجعه نه ورته کوي. کله چې یوه موخه ټاکئ باید له یو زمان بندي شوي جدول څخه په ګټې اخیستو یې په پرله پسې توګه وارزوئ او له وروستي وضعیت څخه یې ځان خبر کړئ. په دې ترتیب که چیرې د خپلې موخې پر لور کوم پرمختګ وینئ هم دغه ده چې د رضایت او خوښۍ احساس به ولرئ او خپلې لارې ته په دوام ورکولو لپاره واچول شئ. د موخې ټاکلو په اړه څو وروستۍ ټکي. د موخو ټاکل ستاسو د ژوند د پلان او پروګرام له ښه پرمختګ سره د مرستې کولو یوه غوره لاره ده. دغه چاره له تاسو سره مرسته کوي څو خپلې موخې او راتلونکي ګامونه مشخص، د اندازهګیرۍ وړ، د لاسته راتلو وړ، رښتیني او زمان بندي کړي. د سمارټ د طریقې پر بنسټ د موخو په ټاکلو سره کولی شئ ارزونه وکړئ چې خپلې ځانګړې موخې ته د رسېدو لپاره څومره واټن لرئ. خپلې موخې مو د هغو لومړیتوبونو د سطحې پر بنسټ ترتیب کړئ. که چیرې څو موخې لرئ هیڅ لاره نشته چې وکولی شي هر څه په یو ځل او یو ځای سرته ورسوئ. پرېکړه وکړئ چې څه شی په حال شیبه کې د لاسته راوړلو وړ دي، څه شی کولی شي راتلونکي ته وځنډوي او څه شی کیدی شي چې له دې هر څه زیات وخت ونیسي. خپلې موخې باید دومره کوچنۍ او ترلاسه کولو وړ وټاکئ چې وکولای شئ د څو راتلونکي کلونو پر ځای په نږدې او معقول زماني محدودیت کې لاسته راوړئ. که چیرې لویې موخې لرئ هغوی پر کوچنیو موخو او برخو وویشئ تر څو یې لاسته راوړل اسانه شي. د ډلهییزې او شخصي موخې د ټاکلو د مرحلې له پیل څخه مخکې متوجه اوسئ چې د لازمو اطلاعاتو او معلوماتو د کمښت په دام کې ګیر نشئ. د اطلاعاتو د کمښت دام د اطلاعاتو د نه درلودلو له دام څخه په مراتبو خطرناکه دی. که چیرې تاسو د یوې موضوع په هکله کافي معلومات ونه لرئ کولی شئ له خپل یو ملګري سره د خبرو کولو او یا په کتابونو او انټرنیټ کې د پلټلو په مرسته خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل د اړتیا وړ معلومات لاسته راوړئ. که چیرې یوه تګلاره په ښه توګه ونه پیژنئ همدغه ده چې له بې پایلتوب سره عادت کوئ او ډېر وخت به نه وي تېر شوی چې ټوله تګلاره او طریقه به په بشپړه توګه ایره کړې وي. هره تګلاره باید ټکي پر ټکي رعایت کړی شي او هره ورځ په پرله پسې توګه تمرین کړل شي تر څو په وجود کې مو پر تل پاتې عادت بدله شي. موږ ټول موخې لرو، یا د موخې مو یا په خپله پوهه او خوښه ټاکلي دي او یا هم د اړتیا له مخې دي چې باید ترلاسه یې کړو. هره موخه چې ولرو زموږ پر سرنوشت اغیزه کوي. د موخې په درلودلو سره خپل راتلونکی همداوس خلق کوو، خپل سرنوشت همداوس ټاکو او خپل ژوند ته له همدې شیبې بڼه ورکوو. له دې هر څه سربیره غواړم چې دلته د موخې ټاکنې یو بل موډل چې ما په خپله رامنځته کړی دی له تاسو سره شریک کړم. دغه موډل له دې مخکې په ریسرچ ګیټ سایټ کې په انګلیسي ژبه خپور شوی دی او ډیری ملګري اوس مهال ګټه ترې اخلي. د نعیمه تعرض تصمیم نیونې او تحلیل موډل ډیر کله د پانګونې یا یوې بلې نوې پروژې په پیل کې له مختلفو موخو ټاکلو وروسته د هغو د ترسره کېدو له څرنګوالي څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه موږ له یوې ډلې اندېښنو او ناخوالو سره مخ کیږو. دغه موډل به له تاسو سره مرسته وکړي تر څو وکولای شئ چې د یوې کوچنۍ یا لویې پانګونې او یا د یوې بلې نوې پروژې د پیل کولو پر مهال په راحتۍ او د موضوع د مختلفو اړخونو په پام کې نیولو سره تصمیم ونیسئ.
د نعیم اتارو د تحلیل او تصمیم نیولې موډل له 10 تورو څخه ترکیب شوی دی چې په لاندې توګه تر باس لاندې نیسو. کیسه، داستان یا روایت. د دغه موډل په پیلېدونکي برخه کې تاسو هغه داستان په بشپړه توګه لیکئ چې په ذهن کې لرئ. داسې چې که چیرې څوک ان د موډل نورې برخې هم وغواړي پوه شي چې ستاسو موخه څه ده او په کومه برخه کې باید تصمیم ونیول شي. د دغه برخې د بشپړولو لپاره تاسو اړتیا لرئ څو لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. ستاسو د پروژې نوم څه دی؟ د دغه کار د ترسره کولو لپاره بنسټیز دلیل څه دی؟ د دغه پروژې د بشپړېدو لپاره څومره وخت ته اړتیا ده؟ څومره لګښت باید وکړو؟ څه ډول باید دغه کار سرته ورسوو؟ څوک به دغه پروژه عملي کوي؟ تمه ده چې دغه پروژه په کوم جغرافیایي موقعیت کې پلي شي او ولې؟ له دغه پروژې څخه به ګټه اخیستونکي څوک وي؟ یا د پروژه ستاسو د ادارې یا شرکت له پرمختګ سره څه مرسته کولی شي؟ په ټوله کې په دغه پروژه کې څومره کسانو ته په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابریږي؟ او ګڼې نورې پوښتنې چې فکر کوئ د دغې برخې معلومات بشپړولی شي. اداري مرحله. د هرې پروژې پلي کول یو لړ اداري چارو ته اړتیا لري. په دغه مرحله کې باید تاسو ټول هغه مسایلو ته چې له اداري اړخه ورته اړتیا لري رسیدګي وکړئ او لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. د دغه کار د پیل لپاره آیا د فعالیت د جواز د اخیستلو اړتیا شته؟ که اړتیا وي نو له کومې سرچینې څخه باید واخیستل شي؟ آیا یوازې د سند او تجارت د برخې جواز ته اړتیا ده او یا دا چې تاسو اړتیا لرئ څو د عامې روغتیا، چاپیریال ساتنې ادارې او یا هم د افغانستان د سټنډرد ملي ادارې جوازونه هم ترلاسه کړئ. د پیر او پلور ګودامونه او داسې نورو مسایلو د اداري کولو لپاره څه ډول سافټویر یا نرمغالي ته اړتیا لرئ؟ کوم ډول سافټویر ارزان او اغیزناکه دی؟ څه ډول غواړئ چې خپله پانګونه او یا پروژه عملي کړئ؟ په شریکه، انفرادي، کنسرسیوم او یا هم کومه بله بڼه؟ د خپل دغه کار لپاره مو ستاسو په نظر کوم ډول اداري تشکیل تر بل هر یو اغیزناکه دی؟ او ګڼ شمېر نورې اداري پوښتنې چې ستاسو په اند مهمې او ارزښتناکه دي. اغیزه په دې مرحله کې غوره ده تر څو تاسو اغیزه له دوه اړخونو څخه تحلیل او وارزوئ. کورنۍ یا داخلي اغیزه. ستاسو پر ادارې یا شرکت باندې له تمې سره سمې کورنۍ یا داخلي اغیزې. دغه پروژه به ستاسو د ادارې یا شرکت د ودې په برخه کې څه رول ولري؟ د څومره مادي او یا معنوي ګټو تمه شته؟ د ادارې یا شرکت په ګڼو نورو برخو باندې د یادې پروژې اغیزې څه وي؟ او ټول هغه موارد چې فکر کوئ ستاسو اداره په مثبت یا منفي ډول تر اغیزې لاندې راولي. بهرنۍ اغیزه. پر ټولنه او خلکو باندې اغیزې. د دغه پروژې تولید یا فعالیت پر خلکو او ټولنه باندې څه اغیزې ولري؟ دغه اغیزې کولی شي روغتیا، د ژوند چاپیریال او ستاسو له پروژې سره اړوند ګڼ نور مسایل په بر کې ونیسي. د هرې پروژې او فعالیت لپاره به د هغو اغیزې هم توپیر ولري. انساني ځواک. د هر کار د ترسره کولو لپاره تاسو اړتیا لرئ څو له انساني ځواک او ظرفیت څخه ګټه واخلئ. د انساني ځواک رول د هیڅ چا له سترګو پټ نه دی. هم دا انساني ځواک دی چې که چیرې په منظم ډول د چار د پرمخ بیولو وړتیا ولري د چار د ښه والي لامل کیږي او که چیرې دغه وړتیا ونه لري اغیزه به یې برعکس وي. څو د پروژې یا نوې پانګونې ټولې دندې وپېژنئ. د موډل په دغه برخه کې تاسو اړتیا لرئ څو د پروژې یا نوې پانګونې ټولې دندې وپېژنئ او د هغو د هر یوې لپاره د دندو یوه لایحه ترتیب کړئ. همدارنګه باید پوه شئ چې په ټوله کې د دغه پروژې د پرمخ بیولو لپاره څومره شمېر کارکوونکو ته اړتیا لرئ او هر یو باید د کومو ځانګړنو لرونکی وي. د موډل د دغې برخې د بشپړولو لپاره تاسو اړتیا لرئ څو د پروژې یا نقشې د غوره او بریالي پلي کېدو لپاره ځان ډاډه کړئ چې آیا په کافي اندازه انساني ځواک او ظرفیت په واک کې لري او که نه. په دغه موډل کې انساني ځواک په 4 برخو ویشل شوی دی. لومړی هغه انساني ځواک چې همدا مهال په اداره کې لري او د خپلې بشپړې کاري تجربې د درلودلو په خاطر په اړوندو برخو کې د چارو د مخته بیولو لپاره اضافي زده کړې ته اړتیا نه لري. د ټولو هغه کسانو لیست ولیکئ چې فکر کوئ چمتو دي او د هغو نوې دندې هم وټاکئ. دویم هغه انساني ځواک چې همدا مهال په اداره کې لري خو لازمو زده کړو او تجربې ته اړتیا لري. د ټولو هغه کسانو لیست ولیکئ چې همدا مهال له تاسو سره په اداره کې
کار کوي. څو د یادې پروژې د چارو د پرمخ بیولو لپاره لازمو زده کړو ته اړتیا لري. همدارنګه غوره ده څو د یو مخکیني ارزونې پر بنسټ د زمان بندۍ په پام کې نیولو سره د ټولو ښوونیزو پروګرامونو لیست ترتیب کړئ. تاسو به اړتیا ولرئ تر څو پوه شئ چې دغه زده کړه به د کومې سرچینې لخوا په کوم وخت او کوم ځای کې صورت نیسي. نو غوره ده چې د سرچینو د شتوالي او زمان بندۍ له مخې خپل ځان مطمئن کړئ او هر څه مخکې له مخکې یاداشت کړئ تر څو په راتلونکي کې له کمښت او نیمګړتیا سره مخ نه شئ. دریم، هغه انساني نوی ځواک چې باید په دایمي بڼه پر دنده وګمارئ. دلته به تاسو اړتیا ولرئ تر څو د ټولو هغه دندو لیست ولیکئ چې غواړئ نوي ګمارل شوي او ظرفیت لرونکو کسانو ته وسپارئ. تاسو هرومرو مخکې له مخکې د هر پوسټ دندو لایحه چمتو کړې ده او ډاډه یاست چې ستاسو د ادارې دننه داسې ځواک نشته چې د یادو دندو د پرمخ بیولو لپاره وړ ځواک نه لري. له همدې امله نوي کسان پر دندو ګمارئ. اطمینان حاصل کړئ چې د مرکې سوالونه، د مرکې پلاوي او وخت هم په نظر کې ونیسئ او مخکې له مخکې تنظیم کړئ. څلورمه، هغه انساني ځواک چې په پام کې موده څه مودې لپاره یې په موقت ډول پر دنده وګمارئ. ځینې وخت تاسو اړتیا نه لرئ څو د یوې برخې د چارو د پرمخ بیولو لپاره دایمي کار کوونکي وګمارئ. ډېر کله داسې پیښیږي چې د سختو او پیچلو چارو د پرمخ بیولو لپاره له باندنیو سلاکارانو څخه د څو اونۍ یا میاشتو لپاره کار اخیستل کیږي. تاسو هم ښایي چې له داسې یو وضعیت سره مخ شئ. نو مخکې له مخکې باید پوه شئ چې د څو تنو کارکوونکو لپاره په موقت ډول اړتیا لرئ تر څو د یادو کسانو لپاره د دندو لایحه او د کار موده وټاکي. په هغه صورت کې چې تاسو غواړئ موقتي کارکوونکي یا سلاکاران مو د دایمي کارکوونکو لپاره د ظرفیت لوړونې پروګرامونه ولري، مخکې له مخکې مهالویش چمتو کړئ او دغه موضوع یې په قرارداد کې هم ورزیاته کړئ. اپلیکیبلټي یا د اجرا کېدو قابلیت د هر نوع پلان یا پروژې د پلي کولو یا اجرا کېدو لپاره باید مخکې له مخکې مطمئنه اوسو چې آیا د هغې د پلي کېدو امکانات شته او یا د پروژه د مختلف اړخونو په پام کې نیولو سره د اجرا کېدو قابلیت لري او که نه. د دې لپاره چې پوه شو چې آیا زموږ پلان یا پروژه د اجرا کېدو قابلیت لري او که نه، غوره ده څو لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړو. آیا دغه پلان یا پروژه او د هغې پلي کېدل د هیواد له فرهنګ، دین او یا عنعناتو سره په ټکر کې ده؟ آیا دغه پروژه د هیواد له نافذه قوانینو سره په ټکر کې ده؟ آیا دغه پروژه په ټاکل شوي موده کې د اجرا کېدو وړ ده؟ آیا د دغه پروژې د پلي کولو لپاره انساني ځواک شتون لري؟ آیا تخنیکی سرچینې لکه ماشین آلات او د تخنیکی ستونزې د رامنځته کېدو په صورت کې د هغو د ترمیم لپاره لازم امکانات شته؟ آیا د دغه پلان یا پروژې د عملي کولو په لړ کې د کنټرول او نظارت کوم سیستم موجود دی؟ آیا دغه پلان یا پروژه ستاسو له وړتیاو او امکانات سره متناسبه ده؟ آیا په ټوله کې د اجرا کېدو قابلیت لري او که یوازې یوه خیالي او غیر رښتینې پروژه ده؟ په هغه صورت کې چې غواړئ تولیدي چارې پیل کړئ، آیا د پرمخ بیولو لپاره کافي اندازه خام مواد لرئ؟ آیا له تخنیکي، زماني، د بشري سرچینو، د ژوند، د چاپیریال او ګڼو نورو موضوعاتو له اړخه ستاسو دغه پلان یا پروژه د اجرا کېدو قابلیت لري؟ ټایملاین یا زماني جدول. فرض کړئ چې یو پیلوټ د الوتکې ټیم او انجینران ته وایي چې په نږدې راتلونکي کې یو ځای ته سفر لرو. ستاسو په نظر دغه پیغام واضح او روښانه دی؟ هرومرو وایاست چې نه، دغه پیغام ځکه واضح نه دی چې دلته له نږدې راتلونکي څخه د پیلوټ مطلب کوم وخت دی، کومه نیټه ده، کومه ورځ او کوم ساعت. همدارنګه موخه یې څرګنده نه ده چې غواړي چیرته لاړ شي. کله چې وخت په دقیق ډول معلوم نه وي، نو ټیم د څه وخت لپاره چمتوالی ونیسي. که چیرې موخه او مقصد هم معلوم نه وي، نو انجینران او تخنیکي ټیم د کوم مسیر لپاره څومره اندازه تیل او نور د اړتیا وړ لوجستیکي خدمتونه په پام کې ونیسي. په دې موډل کې هم غوره ده تر څو تاسو د خپلې پروژې د هرې کوچنۍ یا لویې برخې زمانبندي په دقیق ډول او د شته سرچینو په پام کې نیولو سره مراعات کړئ. د یوې پروژې د غوره مدیریت او زمانبندۍ لپاره له زماني اړخه ګڼ شمېر میتودونه شته چې ځینې یې په لاندې ډول واضح کیږي: ګن چارت، کنبان بورډ، سکریم بورډ، پریټ چارت، ریټور پلانینګ. د دغه برخې د بشپړولو لپاره غوره ده څو د پورته میتودونو له ډلې څخه
دیو په کارولو سره خپل ټول فعالیتونه په کتبي بڼه ولیکئ او هغو ته ضرب الهجل هم وټاکئ. د پورته هر یو پلان بیلګې او نمونې په انټرنیټ کې شته او د سرچ تګمې په کېکاږلو سره کولی شئ پورته هر یوې بیلګې ته لاسرسی پیدا کړئ او د خپلې خوښې سره سم له هغو څخه ګټه واخلئ. کومه ونه شو کړئ چې د یادو میتودونو له ډلې څخه کوم یوه ته لاسرسی ولرئ په خلاصه او ساده بڼه کولی شئ لاندې پوښتنو ته ځوابونه ورکړئ. کوم فعالیت څه وخت باید بشپړ شي؟ مسؤل یې څوک دی؟ کومو سرچینو ته اړتیا لري؟ په دې ترتیب سره تاسو کولی شئ چې د خپل پلان یا پروژې لپاره یو زماني جدول ترتیب کړئ. مالی توان او وړتیا. وروسته له هغې چې د خپل پلان یا پروژې د اجرا کېدو له قابلیت څخه مو ډاډ ترلاسه کړ، اړینه تر څو د هغې د ترسره کولو لپاره له خپل مالي وس او توان څخه ډاډ ترلاسه کړئ. په دغه موډل کې مالي توان او وړتیا په 2 برخو ویشل شوې ده. د ټولو لګښتونو د پوره کولو لپاره ستاسو مالی توان، ستاسو د هغه پیرودونکو مالی وس او توان چې تمه د دغې پروژې اړوند ستاسو تولید یا خدمتونه وپیري. لومړۍ مرحله په دې برخه کې لازمه ده تر څو تاسو د لاندې ذکر شویو برخو لږ تر لږه بودیجه او لګښتونه چمتو کړئ څو پوه شئ چې آیا د هغوی د مالی لګښتونو د پوره کولو وس او توان لرئ او که نه. د بیلګې په توګه لاندې څو نمونو ته پام وکړئ. سربیره تاسو کولی شئ چې د خپل پلان او پروژې د مشخصاتو پر اساس خپله بودیجه او لګښتونه تنظیم کړئ. د ماشین آلاتو د پیرلو لګښتونه، د لیږد مخارج یا لګښتونه، د ګمرکاتو لګښتونه، د ماشین آلاتو د نصب او ځای پر ځای کولو لګښتونه، مستقیم لګښتونه، غیر مستقیم لګښتونه، ثابت لګښتونه، غیر ثابت لګښتونه، د کارکوونکو تنخواګانې، لوجستیکي لګښتونه، اداري لګښتونه، د سفر لګښتونه، د بازار موندنې لګښتونه، د خرڅلاو لګښتونه او کمیشن، د ساتنې او پالنې لګښتونه، کارکوونکو ته د خوراکي توکو د چمتو کولو اړوند لګښتونه، د دفتر د لوازمو د پیرلو لګښتونه، د هر ډول کرایو لګښتونه، د مشورتي خدمتونو لګښتونه او ګڼ نور هغه لګښتونه چې په پروژې پورې اړوند مو ذهن ته راځي. د ټولو لګښتونو په اړه له سنجش او برآورد وروسته تاسو وکولی شئ څو پر دې پوه شئ چې ټول لګښتونه او مصارف مو څومره اندازې ته رسیږي او یا د هغوی د پوره کولو توان لرئ او که نه. کومه یې توان درلود خو هیڅ ستونزه نشته، خو که مو توان نه درلود له کومو سرچینو څخه د پور اخیستو غوښتونکي یاست، اړینه ده چې دلته ټولې دغه سرچینې هم ورسره ذکر کړئ. دویمه مرحله کله چې ډاډه شوئ چې د مالي توان له اړخه کولی شئ خپله پروژه پلې کړئ، تمه ده چې له هغه وروسته یو شمېر تولیدات یا خدمتونه بازار ته وړاندې کړئ. خو آیا پوهیږئ چې پیرودونکي ستاسو دغه خدمتونه یا تولیدي توکو د اخیستلو لپاره مالی توان لري او که نه؟ په همدې موخه باید تاسو مخکې له مخکې پوه شئ چې تولیدي توکي یا جنسونه مو د پیرودونکو لپاره څومره مالي لګښتونه له ځان سره ولري. آیا پیرودونکو مو د هغو د اخیستلو توان لري او که نه؟ که چیرې مو ټول ځوابونه ستاسو د خپلو ترسره کړو سروېګانو پر بنسټ مثبته وه، کولی شئ چې پر مخ ولاړ شئ. که داسې نه وي نو د خپل پلان او پروژې په اړه له سره کتنه وکړئ. ریسک یا د زیان او ضرر احتمالات. ځینې کسان ریسک یا خطر په یوه بڼه ژباړي، په داسې حال کې چې خطر له ریسک سره ځینې توپیرونه لري چې په لاندې توګه ورته اشاره کوو. خطر څه ته وایي؟ د ضرر بالقوه سرچینه، زیانونه یا د شخص یا اشخاصو پر روغتیا باندې نامطلوبې اغېزې له خطر څخه عبارت دي. او یا دا چې خطر هغه شرایط دي چې پر افرادو باندې د ضرر واردولو پوټانشیل لري، امکاناتو ته یې ضرر رسوي، د اړتیا وړ توکي یې له منځه وړي او یا یې د مخکې له مخکې ټاکل شوي کار په ترسره کولو کې ځنډ راولي. همدارنګه کولی شي ووایو چې خطر هغه شرایط دي چې د انرژۍ له سرچینې سره نامطلوبه اړیکه رامنځته کوي. که چیرې په یو کوټه کې یو تش د اوبه موجودې وي، دغه تش له ځان سره د هغه کسانو لپاره د هغو د پښې د لګېدو خطر له ځان سره لري چې تر څنګ تېرېږي. خو که د یوې فزیکي مانع په واسطه د تش مخه بنده کړی شي، خطر به بیا هم هماغسې باقي پاتې شي. خو د یادې مانع ځای پر ځای کولو سره موږ به دغه صحنه کې شته ریسک حد اقل ته رسوو. تر دې چې د اوبو تش له کوټې ونه باسو، خطر به هماغسې باقي پاتې وي. ریسک څه ته وایي؟ ریسک هغه احتمال دی چې که چیرې شخص له خطر سره مخ شي، کیدای شي چې زیان وویني او یا یې پر روغتیا باندې د نامطلوبې اغېزې د پاتې کېدو له امله له درد او ځور سره مخ شي، او یا دا چې د یو ډول پانګونې بالقوه او د اندازهګیرۍ وړ زیان یا ضرر ته ریسک وایي. د
دغې برخې د بشپړولو لپاره اړتیا ده څو تاسو لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. د خپل پلان یا پروژې د عملي کېدو په لاره کې کوم متوقعه خطرونه وینئ؟ ټول دغه خطرونه باید یاداښت شي او تر څنګ د مخه نیونکي اقداماتو یادونه هم وشي. که چیرې دغه خطرونو لپاره مخه نیونکي کړنې ترسره نشي، کومې ستونزې به له ځان سره ولري؟ یاد خطرونه څه ډول تحلیلوي؟ یاد ریسکونه څه ډول مدیریت کوي؟ پر ځان بسیاوالی د دې لپاره چې ستاسو یو محصول په اسانۍ سره د پیرودونکو د خوښې وړ وګرځي اړینه ده تر څو د یاد محصول ځانګړي او واحد ټکي مخکې له مخکې وپېژنئ او لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ. ولې باید پیرودونکي ستاسو دغه محصول وټاکي او ګټه ترې واخلي؟ ستاسو د محصول او ستاسو د سیالو تولید کوونکو د ورته محصول ترمنځ ځانګړي توپیرونه کوم دي؟ که چیرې تاسو په یاده برخه کې کوم سیال نه لرئ او په بشپړه توګه یو نوی محصول بازار ته وړاندې کوئ، څه ډول او له کومې لارې خپل پیرودونکي واڅوئ څو ستاسو له دغه تولیدي محصول څخه ګټه واخلي؟ یعنې د پیرودونکو په وجود کې دغه انګیزه څه ډول راژوندی کوئ؟ کومو عواملو ستاسو دغه محصول پیاوړی کوي چې نور محصولات دا ځانګړنه نه لري؟ دغه محصول به د یو مصرف کوونکي ستونزه څه ډول حل کړي؟ هغوی ته خپل دغه پیغام څه ډول لیږدوئ؟ تقاضا له هغه اړتیا یا غوښتنې څخه عبارت ده چې د پیرلو ځواک سره خلاړه کیږي. کله مو چې د دغه موډل د ټولو اړخونو په اړه بشپړ معلومات لاسته راوړل، اړینه ده څو تاسو په دې مرحله کې د هغه جنس یا تولیدي محصول لپاره د تقاضا له موجودیت څخه اطمینان حاصل کړئ چې تمه د بازار یا مارکیټ ته معرفي کوئ. که چیرې تقاضا موجوده نه وي، موږ یې باید خپله رامنځته کړو چې دغه چاره هم خپلو ځانګړو سرچینو او تکتیکو ته اړتیا لري. او که چیرې تقاضا شتون ولري، نو کولی شئ په راحتۍ سره خپل کار پر مخ بوځئ. د دغې برخې د بشپړولو لپاره تاسو اړتیا لرئ څو لږ تر لږه لاندې پوښتنو ته ځواب ورکړئ او ستاسو هر ځواب باید خپل ملاتړي اسناد لکه ترسره شوي سروې او داسې نور له ځان سره ولري. آیا اوس مهال خلک له ورته محصولاتو او خدماتو څخه ګټه اخلي؟ څو سلنه خلک له ورته محصولاتو او خدماتو څخه ګټه اخلي؟ آیا مصرف کوونکي به ستاسو دغه محصول یا نور تولیدات واخلي؟ په کومو موسمونو کې؟ که چیرې تاسو کولی شئ چې یوازې د یو ټاکلي موسم لپاره خپل محصولات تولید او وپیرئ، په نورو موسمونو کې دغه وضعیت څه ډول مدیریت کوئ؟ مصرف کوونکي د دې پر ځای له کوم بدیل محصول څخه ګټه اخلي او ولې؟ د هغه ځانګړو توپیرونو په پام کې نیولو سره چې ستاسو تولیدي محصول لري، د پیرودونکو پام څه ډول خپل ځان ته راجلبوي؟ او یا دا چې د هغو په وجود کې د تقاضا حس څه ډول راژوندی کوي؟ که چیرې له دې مخکې ورته خدمتونه او توکي د پیرودونکو د خوښې وړ ګرځېدلي وي، هغه کوم برانډونه او جنسونه وو؟ ولې پیرودونکو او مصرف کوونکو هغه توکي او برانډونه خوښول؟ له هغه جنسونو او توکو سره ستاسو د هغو توپیر څه دی؟ د دغه موډل د ټولو برخو له بشپړولو وروسته به تاسو وکولی شئ چې په راحتۍ سره د موضوع پلان یا پروژې په اړه تصمیم ونیسئ چې آیا د پرمخ بیولو وړتیا یې لرئ او که نه.